د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. سبحان الله. وای چا چې د ماسپښین مونځ نه مخکې 4 رکعاته سنت وکړل، دا موږ او تاسو ټول کوو، لیکن دا ده چې 4 رکعاته ورسره وروسته وکړل. موږ 4 رکعاته وروسته نه کوو، که 4 رکعاته کوو 2 رکعاته کوو. نو په دې حدیث کې دا عظیمه فایده ده او دغه 2 رکعاته ورسره صرف اضافه وکړو. چا چې د ماسپښین مونځ نه مخکې 4 رکعاته وکړل او 4 رکعاته یې وروسته وکړل، لکه موږ 2 کوو باید چې 4 وکړو. فایده څه ده؟ وای الله جل جلاله به دا انسان په اور باندې حرام کی. سبحان الله، څومره عظیم عمل، اسانه عمل او ډېرو مسلمانانو ورونو ته به معلوم نه وي. باید چې په دې باندې موږ څه وکړو؟ عمل وکړو، پابندۍ یې پرې شروع کړو. 4 خو موږ هسې هم کوو مخکې د فرض مونځ نه، وروسته 2 رکعاته کوو، 2 سره اضافه کوو. نتیجه دا شوه په اور باندې الله حرام کړي چې په اور حرام شو چیرته به ځي؟ ډایرکټ به د الله په فضل سره جنت ته ځي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول جنت ته داخل کړي.